چې د اپوزیشن لیډر کوم انتخاب دی نه دی ګوري د مشرف تر زمانه پورې دا د سپیکر یو سبب دی اختیارو چې هغه به څوک په اپوزیشن لیډر جوړو نو په د مشرف په زمانه کې داسې کار وشو چې پیپل پارټای او مسلم لیگ سره اکثریت او بیا هم سپیکر د اسټابلیشمنت په وینا باندې مولانا فضل الرحمن قائد حزب اختلاف جوړ کو اپوزیشن لیډر یې جوړ کو د دې نه پس بیا د پارټای چې کوم دي د پیپل پارټای په حکومت کې ناستل او نه په 18 امندمنت کې یو شی کې بګی دا شامل کو چې دا سپیکر خپل اختیار نه دی بلکې دا د اپوزیشن پارټای چې کوم دي نه د دوی خو خره چې دی کوم یو سړی اپوزیشن لیډر جوړي دا سوم کې دي چې یو پارټای والا بل پارټای والا دریو پارټو والا هغه دی او هغه وایي چې زمونږ د اپوزیشن لیډر دی اوس چې د دې اتفاق نه راځي بیا د دې لپاره دا څه کار وکولي کنه چې سپیکر بدای ته وایي چې کوم یو کس وایي چې زه اپوزیشن لیډر د عہدې لپاره امیدوار یم نو هغه ټولو ایم ان ایز چې دلته کوم اوټ ورکوي نو یو لیست جوړ کړي او د دې نه ساين واخلي نو چې دی هغه لیست جوړ کړي او ساين ته واخلي هغه بل هم لیست جوړ کړي ساين ته واخلي نو سپیکر سه بل ویوس هغه به هغه اوشماري نه په خپل په پته ولګي چې چا په لیست کې کسان ډیر دي دا هغه په سپورټ کې کسان ډیر دي نو هغه به اپوزیشن لیډر شي